ګرانو مینوالو، تاسو ته پته ده چې موږ د تاسو سره د پښتنو د اصل نسل په باره کې ځینې خبرې شریکوو. دا خبرې د پوهانو، د څېړنکارانو، د دانشورو د نچوړ خبرې دي. هغوی تر خپله حده پورې څېړنه کړې ده، معلومات یې راجمع کړي دي او د هغې په پس منظر کې یا د هغې په تناظر کې دا خبره کړې ده چې پښتانه بن اسرائیل دي. د دې نظریې سرخیل چې کوم دی دا ملا نعمت الله حروي دی. هغه په وړاندې ځل دغه تحریر یا دغه لیک یا دغه نظریه منځته راوړه چې پښتانه بن اسرائیل دي. هغه دا نظریه داسې نه ده چې د خپل ذهن نه را جوړه کړې ده. ډېر پوهان وایي چې دا د هغه د ذهن خبره ده، دا د هغه د یادو خبره ده، دا د هغه د فکر خبره ده. نو که داسې وي دا سړی ډېر د کمال ځکه دی چې که موږ تاسو د پښتنو دا شجرې وکوسو څومره په مربوطو په تړلي پیرایه کې یې لیکلي دي چې دا اوسه پورې چا غلطې نه کړې. په هماغه شجره نسب په هماغه سلسلو باندې موږ راځو او مخکې تحقیق کوو یا څېړنه کوو یا دا خبره مخکې بیایو. نو غرض مې دا دی چې د ملا نعمت الله دا خبره چې کوم ده دا د پښتنو د اصل نسل په باره کې دا معلومات راوړل یا دا خبره کول یو اهم سنگ میل دی. ځکه چې هغه په وړاندې ځل وکړه د هغه دا خبره وړاندې قدم دی. د دې نه سلسله را شروع شوه. نو د دې نظریې اهمیت په خپل ځای ډېر اهم دی، ډېر مهم دی. دا موږ نظر انداز کولی نشو ځکه چې هغه کومه نظریه پیش کړې ده یا کومه خبره هغه کړې ده دا دومره په یو ساینټیفیک اصولو باندې ده، دا په دومره یو ژور فکر کې ده چې د دې مطلب دی چې شاباسي ورکول پکار دي. کومې شجرې چې د پښتنو مخې ته راغلي دي یا هغه کومه خبره کړې ده نو د هغې مثال به زه داسې ورکم لکه په څه زمانه کې یو ساینسدان راپاڅېدو چې د هغه نوم ډالټن دی او هغه دا خبره وکړه د ایټم په باره کې یوه نظریه پیش کړه چې د ډالټن ایټمي نظریه ورته وایي. هغه خپل معلومات راوړل نو دا یو بنیاد جوړ شو. بیا پې وروستو ساینسدانانو څېړنکارانو په هغې مزید تحقیق وکړو چې یاره ډالټن کومه خبره کړې دا صحیح ده که غلطه ده. نو ساینسدانان بیا وروستو ډېر معلومات راجمع شول او دې نظریې ته دې نتیجې ته ورسېدل چې ډالټن کومه خبره کړې ده داسې نه ده. خو چونکې د هغه خبره بنیادي خبره ده چې د خلکو توجه یې ساینس و ایټم ته راوګرځوله نو اهمیت یې شته. ساینس و تحقیق و ایټم ډېر وړاندې تللی دی او د هغه مزید تحقیق نورې نتیجې راوړي دي. نو دغه غرض مې دا دی چې د هغې نظریې اهمیت شته. نو داسې د بني اسرائیلو کومه نظریه چې ملا نعمت الله حروي وړاندې کړې ده نو دا هم یو بنیادي قدم دی، وړاندې قدم دی. د دې نه پسته بیا پوهان کېناستل، څېړنکاران کېناستل، هغوی مزید لوسته وکړه، مطالعه یې وکړه، تحقیق یې وکړو، څېړنه یې وکړه. چا د ملا نعمت الله حروي د نظریې تایید وکړو، هغه یې صحیح وګڼله. ډېر ورسره اختلاف وکړو، ویل چې نه پښتانه بن اسرائیل نه دي، پښتانه آریانز دي او د آریا د نسل یا د دې ګروپ سره یا د دې ډلې سره تعلق لري. نو دا خبرې مونږ تاسو ته وړاندې کړي دي چې یوه نظریه خو دا ده چې پښتانه بن اسرائیل دي او بله نظریه دا ده چې پښتانه آریا دي. ډېرو پوهانو دا خبره هم کړې ده چې پښتانه
د یونانی نسل خلک دي، د دوی شکل، د دوی کړه وړه، د دوی خد و خال دا د یونانیانو سره مطلب دی چې سمون خوري. نو هغوی په دې حساس نظریه وړاندې کړه. اگر چې په دې ټولو مزید تحقیق وشو، مزید څېړنه وشوه، ډېر وویل چې پښتانه د بیبي کتوره یعنی د ابراهیم علیه السلام د یوې بیبي اولاد دی. ځنو پکې نورې نظریې راوړاندې کړې، خو دا دوی ډېرې زیاتې مشهورې دي چې پښتانه بني اسرائیل دي او پښتانه د آریا نسل سره تعلق لري. په دې د مونږ او د تاسو خبرې شوي دي. مونږ دا وویل په خپل هغه کې چې څوک چې پښتانه بني اسرائیل دي نو هغه خبرې مونږ تاسو سره شریکې کړي چې په کوم هغه باندې وایي. خو بیا مونږ تاسو ته ویلي وو چې دا څوک وایي چې نه په دې نظریه کې خامي ده، ځینې نکتې داسې دي چې په هغې باندې بحث کول پکار دي. نو هغه نکتې کمې دي. هغه دا دي چې ساول چې د بن یامین په اولاد کې دی او بن یامین د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې دی. طالوت بادشاہ دی، بیا د جالوت سره جنگ راځي، 15,000 لښکر چې کوم دی راغونډېږي. طالوت علیه السلام جنگ لځي سره د 15,000 لښکره. بیا چې د جالوت شان و شوکت ګوري، د هغه مطلب دی چې یو کوي جوسه سړی دی او د هغه چې کوم دی یو پهلوان سړی دی. نو طالوت دا خبره کوي چې که چا دا سړی قتل کړو یا دا یې گرفتار کړو نو هغه به زه ځان سره په بادشاهۍ کې شریکوم او خپل لور به هغه ته په نکاح ورکوم. نو وایي چې داود علیه السلام په دې موقع چې کوم دی د خدمت تر سره کړو او امیدوار دی چې هغه ته طالوت خپل لورم ورکي او هغه په خپل بادشاهۍ کې شریک کی. خو داسې نه کیږي، داسې ونه شول. نو پوهان وایي چې تورات چې د مونږ سره د اسلام نه مخکې د معلوماتو یوه ذریعه ده، د هغې نه د دې خبرې تصدیق کیږي چې یو طالوت ته یعنی ساول، طالوت ته هغه لقب دی او جالوت ته د دې په منځ کې جنگ راځي. داود علیه السلام چې کوم دی په دې جنگ کې شاملیږي، هغه دا کارنامه سر ته رسوي. د دې خبرو تصدیق خو د تورات نه کیږي، خو د دې خبرو تصدیق بیا نه کیږي چې هغه ته بادشاهۍ کې برخه ورکړی شوه او هغه ته خپل د طالوت لور په نکاح کړی شوه. په دې وخت کې ځکه د دې تصدیق خو کیږي، د نورو خبرو نه کیږي چې طالوت چې کوم دی دا څه وخت پس د داود علیه السلام نه بدزن کیږي، د هغه له طرفه ورته ویره پیدا کیږي او هغه ویره دا ده چې هسې نه د هغه په شهرت کې، د هغه په طاقت کې، د هغه په شجاعت کې ورځ تر ورځه اضافه کیږي او خلک هغه ډیر زیات مني، خلک د هغه تابعداري کوي. داسې وخت رانشي چې دا داود علیه السلام زمانه بادشاهي واخلي. نو په دې وجه طالوت بدګمانه کیږي او دا کوشش کوي چې داود علیه السلام د منځه لاړ شي. نو یعنی بیا داود علیه السلام سره دا احساس پیدا شوی دی چې د طالوت چې کوم منصوبه ده یا کم نظر دی یا کم فکر دی هغه داسې دی، نو دی تینا یو قدم دوه لرې لاړ شي. نو تاریخ لیکي چې دغه بدګماني چې کومه د طالوت په زړه کې پیدا شوې وه دا په دې پیدا وه چې د داود په طاقت کې، د هغه په شهرت کې اضافه کېږي او هسې نه چې دی زمانه بادشاهي واخلي. نو په دې وجه چې دا کومې نورې خبرې دي چې یعنی د طالوت دوه زامن وو چې یو برخیا دی او یو چې کوم دی اورمیا دی، دی بیا
داود علیه السلام ته حواله کړل او بیا د هغه د وفات نه پس د وصال نه پس بیا سلیمان علیه السلام په دور کې وو. بیا سلیمان علیه السلام چې کوم دی په زمانه کې برخه وزیر اعظم جوړ کړی شو او ارمیا چې کوم دی دا د هغه د فوج سپه سالار وو. بیا د یعنی ارمیا چې هغه زوی چې کوم دی افاق نه دی د هغه په نگرانی کې د بیت المقدس تعمیر کېدل او د بخت نصر چې کوم دی په یهودا یا په بنی اسرائیلو باندې حمله دا د تورات نه د دې تصدیق داسې نه کیږي چې یو خو د داود علیه السلام او د طالوت په منځ کې کومه فاصله پیدا شو نو وایي چې داود علیه السلام د هغه نه لرې شو. د دواړو خاندانونو په منځ کې تاوتریخوالی و نو داود علیه السلام هجرت وکړو هغه لاړو. بیا د جالوت سره په جنگ کې چې کله طالوت د فلسطینیانو سره په جنگ کې هغه له منځه لاړو نو د هغه دوه زامن هم په دې جنگ کې د هغه سره قتل شوي وو. یو زوی پاتې و چې هغه د طالوت نه پس پادشاه شوی دی. نو وایي چې تورات د دې تصدیق خو کوي خو د نورو خبرو نه کوي چې سلیمان علیه السلام ته او داود علیه السلام ته بادشاهي پاتې شوه. پوهان لیکي چې داود علیه السلام د طالوت د مرګ نه 9 کاله پس بیا بادشاه شوی دی د بنی اسرائیلو. بیا د هغه د زمانې نه پس چې کله سلیمان علیه السلام بادشاه شوی دی او د ده په دور کې یعنی په دې نظریه کې دا خبره ده چې دا برخیا وزیر اعظم جوړ شو او ارمیا چې کوم دی دا سپه سالار جوړ شو. نو وایي چې د تورات نه د دې تصدیق هم نه کیږي یا چې د داود علیه السلام د ژوند کومه کیسه ده چونکې هغه یو جلیل القدر پیغمبر دی شوی دی د هغه د ژوند په کیسه کې هم د داسې خبرو ذکر نشته دی. بیا چې کله په دې نظریه کې یعنی پوهان دا وایي چې دا دوه شخصیتونه کم یاد شوي دي نو د دې یو نوم داسې موندی شي په تورات کې چې هغه برخیا دی خو هغه دا برخیا نه دی چې کم ذکر د سلیمان علیه السلام سره کیږي. او بیا دا یو وزیر اعظم دی یو سپه سالار دی دا دواړه ډیر لوی شخصیتونه دي د دوی په سلطنت کې لویه برخه ده نو په کار و چې د دو په تاریخ کې پوره برخه وای او دا تاریخ محفوظ وای او دا مونږ ته را رسېدلی وای او په صحیح معنو کې را رسېدلی وای خو په تاریخي حوالو کې یا د تورات معلوماتو تر مخه داسې څه خبره نشته دی نو لکه دا خبره هم شکی ده چې دا خلکو ته یعنی دومره لوی عہدې ورکړې شوي وي او دوی په بادشاهي کې هغه شوي دي. بله دا خبره هم وشوه چې داود علیه السلام 9 کاله پس بادشاه شوی دی. نو بیا یعنی په تاریخ کې د دیم څه ثبوت نشته دی چې د افاق نه په دور کې یا چې کوم دی د ارمیا په دور کې د بیت المقدس آبادی شوی دا او دوی نگرانان وو نو دا هم لکه تاریخي شواهد د دې په هکله نشته دی او نه داسې شواهد مخې ته راځي. بیا هم خبره دا ده چې بخت نصر په یهودو باندې حمله کوله نو تاریخ لیکي چې دا 400 کاله پس دا حمله شوې ده د سلیمان علیه السلام یا د داود علیه السلام د زمانې نه 400 کاله پس لکه په هغه دور کې نه ده شوې. نو دغه نکتې چې کله پوهانو راخستی دي او منځ ته راوړي دي بیا چې کومه شجره هغه لیکلې ده د ملا نعمت الله حروي نو پوهان وایي چې هغه په دې ډول ده چې حضرت یعقوب علیه السلام بیا د هغه زوی بنیامین بیا د هغه زوی ساول یعنی طالوت بیا د طالوت دوی بیبیانې دي چې د یوې زوی ارمیا دی او د بلې برخیا دی بیا د برخیا زوی آصف دی او د ارمیا افاغ نه دی یا افغان دی
نو دغه اوږده شجره چې لیکلې شوې وه ویلی شي چې تورات کې چې کومه شجره ده هغه هم د دې سره سمون نه خوري ځکه چې په تورات کې کومه شجره لیکلې شوې ده هغه بل رنګ ده او دا د ملا نعمت الله کومه لیکلې شجره چې ده تر کیس پورې نو وایي چې دغه کې ډېر فرق دی نو په دې وجه د پوهانو دغه نظریه رد کړې ده چې دا صحیح نه ده ځکه چې د تاریخي شواهدو چې کوم د اسلام نه مخکې د تورات په رڼا کې د دې تصدیق نه کیږي بیا اسلام راځي او د اسلام په زمانہ کې د کیس عبدالرشید یا کیس خبره کیږي او د حضرت خالد بن ولید خبره کیږي نو وایي چې د اسلامی تاریخ په حواله دا خالد بن ولید هم ډیره لویه هستی ده سپې سالار پاتې شوی دی نو د اسلامی تاریخ نه د دې چې کوم د تصدیق هم نه کیږي نو په دې وجه پوهان وایي چې دا نظریه صحیح نظریه نه ده دا د هغو په نظر کې هغوی رد کړې ده چې پښتانه بني اسرائیل نه دي ګرانو مینوالو دا څه خبرې چې موږ تاسو سره شریکې کړې په دې باندې لږ غور وکړئ تر دې حده دا کافي دي دا تاسو ولولئ تاسو یې وګورئ بله برخه کې موږ سره اوسېږئ انشاءالله بله برخه کې به هم تاسو سره یو دا داسې ده چې لکه موږ درېیمه برخه تاسو سره شریکوو پسې به څلورمه برخه وي د هغې تر وخته زه د تاسو نه اجازت غواړم او تاسو په لوی الله سپارم